د بوډی چرګان په یو کلي کې یو بوډۍ اوسېدله. بیا یې له ځان سره ډېر زیات چرګان ساتلي وو. دې فکر کاوه چې دغه زما چرګان بانک وکړي، سهار وختي کې بیا نو لمر را بیدارېږي او په خلکو باندې بیا لمر زما د چرګانو په واسطه باندې ورخېږي. نو دې ځکه بیا هم ډېر چرګان ساتلی وو چې مثلا که یو چرګ مړ سي، یو مریض سي، بیا به دا نور چرګان اوازه نه کوي. په دې کیسه چې کله د کلي خلک خبر سو، نو په دې باندې ملنډې شروع کړې. دا به یې په عذابوله، مسخرې به یې پرې کولې. دا وقهرېدله. دې دا فکر کوو چې مثلا احسان هم د ما د در باندې، چرګان هم د ما دي او د ما چرګان لمر را بیداروي، په تاسو باندې لمر راخېږي او تاسو بیا په ما ملنډې وکئ. ولاړه بل کلي ته. خو ډېره موده ووتله. دې تمه وه چې خلک به اوس راسي، ما ته به وزر او زارۍ وکړي او بېرته به مې خپل کلي ته وغواړي چې راسه تا چرګان نسته او په موږ باندې لمر نه راخېږي. خلک ورنغلل. ډېر وخت ووت. دې له ځان سره فکر کاوه چې نو دا خلک له شرمه نه راځي چې مثلا بېرته ما ته ووایي چې راسه ستا چرګانو په واسطه باندې په موږ باندې لمر راخوت. که دغه کیسې ته موږ تاسې ځیر سو، مثلا ډېر خلک په ټولنه کې داسې شته چې ځان په دې ډول باندې ګڼي. ټولې پېښې مثلا ټولې لاسته راوړنې ټولې ښې ګڼي، په خپل ځان پورې تړي. فکر کوي چې مثلا دا زما د چرګانو برکت چې په خلکو باندې لمر راخېږي، یا مثلا دا زما برکت چې پلانکی کار داسې وسو. نو هدف دا ده چې په ما، په تا، په احمد، په محمود، په هیچا پورې دا دنیا تعلق نه لري. که زه نه یم هم روزمره ژوند به روان وي، که ته نه وي هم روزمره ژوند به روان وي، که بل څوک نه وي هم روزمره ژوند به روان وي. له ټولو بغیر دا دنیا جوړه سوې دغسې ده، په هیچا پورې تعلق نه لري.